السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د مور د حج پیسې مو جمع کړلې، خو مور مو ډېره ضعیفه ده، نسي کېدلی چې دا حج ته ولاړه شي. نو بیا وایي دې خپلې خور ته وویل چې ته ولاړه شه. نو خور یې بل محرم نه لري، دا زما د مور زوی خوریی ورسره دی، دا یې خالا کېږي. دا خوریی له خالا د خورۍ سره کلای سي که نسي کلای. محترمه فقهای کرام وایي که سړي باندې حج فرض سي او بیا عاجزه سي له حج څخه، نو دا د ده عجز به تر مرګه پورې وي. مثلا دغه ستا مور که بالفرض په راتلونکي کال کې جوړه سو، بیا د حج باندې د دې غاړې نه خلاصېږي، بیا به خپله ځي. او که دا تر راتلونکي کاله پورې نه بلکې تر مرګه پورې په دغه مرض باندې مبتلا و نه سوی تللی، نو بیا دغه ستا خالا چې اوس ځي د دې پر ځای باندې حج کوي، د حج صحیح دی. او دا چې خالا د خورۍ سره بلکل کلای سي، ځکه دا محرم دي. محرم هغه دی چې نکاح یې د ابدالابد دپاره نه وي سره روا. اوس ګوره خالا په قرآن ثابته ده چې الله جل جلاله وایي پر تاسو باندې حرامې دي. خالا د خورۍ سره کلای سي، اما عمه د وراره سره کلای سي، یعنې د پلار خور ده ستا سره تلای سي، خالا ستا سره تلای سي. نو الله دې ستا مور ته صحت ورکړي، الله دې د ټولو مندو چې هر څوک مور لري، الله دې په خپل کور مشرفه وګرځوي. او یوازینی د ژوند ارمان هم دا دی چې خپله مور حج ته بوځم. او په پسې هم تاسو دعاوې راته کوئ چې الله دې ټول کارونه برابر کړي. ارشاد الساري صفحه 448. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.